समूद यो कौम सालेह अलैहिस्सलाम दागे पैगंबर कौम वाला रागे और मौजज़ा ते तलब करा चे मुंग पता ईमान अल रौड़ू चे दा पदे मैदान के यौ काने प्रोते चे दगा कानी ना यौ उखा राओ बासे او اغا اوخا سلویخ گزا اگدوی او دیرش گزا لوڑی او دمرا پای کئی چی اغا تمام سمود قوم تکافی کی صالح علیہ السلام حیران شو چی دا دے بدبختو سمطالبہ اکڑنو وحی ورطوش وحی ورطوشو چی اے صالحہ فوراً لارشا او دے کانی تا آوازو کا او دے نبو خروزی سلویخ گزب اگدائی او دیرش گزب الوڑی سلور زرا او شپیتا کالاو شو چی دے کانی کے ماوخا پیدا کرے سلور زرا او شپیتا کالاو شو اندازہ ہو کئے چی سلور زرا او شپیتا کالا پا دغا کانی کی دی اوخی تا رزق چاور او بیا چې راووتنو حامله وه بلار به وه فورا لنګه شوه او دومره پای به کول چې تمام سمود قبیلې ته به کافي کېده نو عرض دا و چې څو پورې معامله د رزق ده نو هیڅ ذی روح په دې ځمکه داسې نشته چې هغې ته الله پاک وقتاً فوقتاً رزق نه رسوي هارون الرشید بادشاہ پخکار وتے دے خکار اوکا او اغا بیا عملہ ور سروا خکار پوخ کو خوڑوئے لگیا یو کارغر آگے او دا هارون الرشید دا مخینا روٹایو تختولا هارون الرشید پا اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پریدم چې وجلې منی ز بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخې نه روټایو تختول د چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي ورپسې کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېد بادشاہ ورپسې ور واوړېد هلته څه ګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکي او صادر او په ډډه پروت دی دې کارغه هغه روټۍ یوړه او هغه سړي له په خوله کې ورکړه بجای د دې چې کارغه دا روټۍ په خپله خوړلی وی نو دا یوړه او هغه له په خوله کې ورکړه بادشاہ چې ور ورسېدو نو کارغه والوتو دې سړي نه تپوس وکړو چې څوک یې او دا ولې هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لاره تلمه غلو ونیومه ویشو کولم او په دې خپل صادر او پټکي راته خپې او لاسونه کلک کلک وتړل مال رانه یوړو زه دلته داسې پرېږدم اوس څوک په دې لاره راځي م نه چې ما پرانیزي څومره موده وشوه وی 3 میاشتې وشوه بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشوې او ته دلته تړلی پروت یې نو خورېس کې څنګه هغه ورته ویل بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړه دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي ماله یې خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي او ماله
نو مولانا روم وای چې السببها بگذرو تقوا طلب السببها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی ہیلے پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا نو روټای بتا پسې منډي وي بجای د دې چې ته روټای پسې منډي وای نو روټای بتا پسې راځي نو زما عزیزانو سو پوره چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشتا چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورسي دا مارغانو ګوري د شپې ونه کې شپه تیر کی سبال ایس پروگرام نہیں ایس نہ دکانداری وی نہ نوکری وی نہ ٹیکا وی ایس نہیں د مارغه د رزق معاملہ سبال چرته او چرنا ولګي نو والوزي چې والوزي روان په هوا کې اولان دې نو ورته اشاره وشي چې ستاره رزق دلته په سرک راکینی دانه اوچته کی پټی کی کینی دانه اوچته کی پونه کینی میوه اوچته کی رزق ورته ملاو شي موړ شي بیا په آرام کینی او ځان غړی او یخ یخ سوري باندې مزه اخ نو مرغانو ته وګوره ایس اسباب د عیش او ایس اسباب د رزق د شپې نه برابر او چې سهار ل روان شي پر رزق ورپری رحمان بابا وی بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې بدلاوی په دنیا دین او ایمان ولې نه پویږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړه دې د هر چارې توان دی نو ته په هس ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې په دنیا دین او ایمان ولې بدله دنیا د پاره ایمان ولې پرې دی دنیا د پاره دین ولې پرې دی نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون ایمان تباش هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون آخرت تباش هغه روټای ده چې د چا د پاره زمون دین او دنیا دواړه رسواش نو عرض داو چې علا کلمه عربی کې لزوم د پاره راځي الله د تمام مخلوقات او رزق چې دی اپ ځان لازم کړی دی چې زبې ورکو قبول د توبه الله تفضلا پزان لازم کړی دی چې مسلمان ګناه وکي غلطي وکي او د خپل ګناه باندې خپېمان شي نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي توبه دا یاد لرئ چې غوګونو نیو تا یا توبه پوزه پزمکه راخکو ته نه وای توبه چې دا په خپل ګناه خپېمانتیا ته وای په خپل ګناه خپېمان شي دته ګویا کې التوبه الندامه توبه وای دته چې خپل بدو باندې خپېمان شي عزیزانو ارسمره لوی ګناه چې وکي او خپېمان شي چې بد مې وکړه معاف شي درته او که ګناه دی وکړه بیا دی په فخر نو یوازې ګناه نه او نه ګناګار بلکې کافر شي پس یو سړی زنا وکړه الګا دا ولې خمه وکړه او چې خمه وکړه نو کافر شي قتل وکړه ګناګار دی دا دی ولې وکړه خمه وکړه نو کافر شي شراب اوسکل ګناګار دی او کده ورته ولې دی اوسکل وې خمه وکړه نو کافر شي روزه وخوړه ګناګار دی روزه دی ولې وخوړه ویل چې خمه وکړه نو کافر شي حرام یو شی شریعت کړی دی او تاغه ته حلال وي او پاغه فخر وکي نو کافر شو نو عرض می داو چې
इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीन यामलून अस्सूअ बिजहालत, पनापोए गुनाहों की, सुम्मा यतूबून मिन करीब, और ब्या ज़र तौबा उबासी, फौलाइक यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। अल्लाह पर दुई बांधे कबूल द तौबेऊ की, ज़का चा अल्लाह पोयो साहिब द हिकमत। न तौबा कबल तौबा अल्लाह दागा कसान, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यामलून अस्सूअ, अल्लाह न कबल तौबा दागा कसान च गुनाह कई तरगे पोरे च साए दे मरे तराश, साए मरे तराश ब्या हुई काला इन्नी तुब्तुल आन, या अल्लाह उस तौबा उबास, नो अल्लाह हुई उस तौबा न कबली। नो मां तेरा जुम्मेदार करो ची यो कबूल द तौबे द मुसलमान दे, और यो कबूल द तौबे द काफिर दे। द मुसलमान तौबा अल्लाह हर वक्त के कबल, और द काफिर तौबा जिस वक्त के इंकशाफ द अहवाल द आखिरत पे ऊशी, नु ब्या दगा वक्त के द दबास द तौबे चे दे आगा न कबली। नो अजीजानो अल्लाह दियो की च खुदा मुंग त तौफीक राखी, द खपलो गुनाहुनो द अल्लाह न द माफ़ी वक्त। ब्या तेरा जुम्मा माता उस्तदार्स करे च पदे उम्मीद के मौसा च ज तौबा ब उबास, गुनाह कवा तौबा ब उबास, के देशी च दासी हालात पेखशी च द तौबी तौफीक तर त नसीब नशी। लकनन सबा हालात उगोर किसा खाना के बरवान व गड़म बश च पजान पोएगी तिका तिका शवे, रेलगाड़ी के बनास्ते व गड़म बशी च पजान पोएगी तिका तिका बशे। नो कद तौबी तौफीक खुदा पाक दरन तासु ख्याल राखे। नन सबा स्ताद मल्क हालात उगोरई च सुमरा द पाकिस्तान दुनिया दे वक्त के परेशान अदा, अल्लाह दे अमान रखे। अजीजानो दा बमुना चिस्ता प मल्क नन कम खलासी, मां परुन द खपल जिले डिप्टी कमिश्नर ता हुई च द दे द बुनियाद सुराग उलगवई च दा बमुना खलासीगी, वली वली खलासी नागवे च काबल कई, नुमावरतवे च काबल जमुन पवस के दे, या द मुसलमानानु द मुलियानु द तकरीरुनु पवस के दे। नन स्ताद मल्क हुकूमत द खपल इख्तिदार द दवाम द पारा ससकई लग्या, द खपल कुर्साए द बका द पारा ससकई लग्या। अजीजान उस्ताद मल्क बमुना अगद मुलियानो प तकरीरुनो, या द मुलियानो प नसीहतुनो, या द आवाम प मीटिंगुनो दा दे इलाज दा न दे, द दे इलाज दा दे च बैनुल अक़वामी सतह बांधे काबल सरा खबरें उकई, खबरें वर सरा उकई च वाले खिर द दे बकीगी स दगा से ब खलक राजी हो द प्रदाय मोर बची ब कबाब की पलारा बरवाने और खपोई बम पजान नहीं तिका तिका पे सादरे बदी पौगई बाजार के बखजवई बचोला रोटाई गठलो ततले दे और तबदी तिका तिका रहो खिर दाब की सब दा बम्बारी बतर आगे पोरे न बंदीगी चितर सो पोरे मुंग द अमरीके रजील हुकूमत बाइकाट नहीं करे, दामुंग ओली अमरीका अवई मनस बैगान अगा हरगिज न आलम के बामन हर चिकरदा आशना का। अबलशपा जौद मुफ्ती महमूद साहब जोए अस्पताल तला पा अस्पताल की में अगा कसानो कत च द चाख पी निश्ता, द चाप बदन पोर यौ चिटाके वखा निश्ता, बिल्कुल कबाब शवी प्राते दी तिका तिका प्राते दी दब की स द सुबह सरहद हुकूमत नाकाम दे, सुबह सरहद हुकूमत सुबह सरहद राटिंगोल निशी आया पदी के दची इस्तीफा दे वर्ग मड़ा नद से शर्मेदली सुबह बदी चरतली दिली चे तरोसा वाला गवर्नर ने पैदा की
چې می ګویانې دي کله د یو کور کې ډولکی شروع شي اله زمانه ما اخبار کې راغلی د گورنر کېږم کله د بل کور کې ډولکی شروع شي چې اله زمانه ما راغلی ده یعنی کېدای شي ستاسو نامې هم پکې راشي دا تاسو صوبه ده یعنی زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد گورنر شي نو دا حکومت ناکام دی د بلوچستان حکومت ناکام دی تاسو وګورئ 200 کلی نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا ده ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا ده سیول وار تاسو پیژنئ خاورې پیژنئ سیول وار پیژنئ خټکی پیژنئ امونه او خټکی پلار روان یې امم پلاس کی او دغه چل بکوي پوستکی پلار بل اور دکان مخه ته یو په خو دل روغه سر مات ک سړی توپ زده کوي چرته دا پیژنې ستا ملک سیول وار ته جوړیږي لګیا حالات داسې پیدا کیږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې انخلي نو تم مسلح او غیم مسلح دي نتیجه به صحیح زبتا وجنم او تب ما وجنه خپلو کې به سره کباب شو امریکا به 14,000 میله لره د خیر په غونډه ناستای ستا ملک سیولوار ته جوړیږي لګیا نن ستا ملک سر نشته چې د ملک پالیسی جوړه کی سر نشته په خبرو نه پوي د دې حکومت خبره تاسو اوري لګي خبري اوري زمارونو خیر بشي دغه تشویش خبره زما کور روان شو بچی می والوته بچی می تیکا تیکا په هسپتالونو کې پراته دي او ته د تشویش خبره نه ده نن ستا زمون بچی مړ کېده د حکومت تداسي دي لکه د دوبي خرچ مړو والله دس نه مسکی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځي ته زما په تحفظ کې ناکامې زما په حفاظت کې ناکامې ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځي خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زمړې مو زما جنازې تراشي د پاس نه په پیتوکاڼي ما جنازې ترالي ستا د لاسه ما سره دا کی ته حکومت نه یې بل ابل ته ګوره ملک پردي بچی کباب کیږي د تله بیت الله شریف کې ناشته دعاګانې وزیر اعظم ته ګوره ملک بچی کباب کیږي لګیا دی د راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي د ملک ته د مسلم لیگ کو ډیر ضرورت دی د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډیر ضرورت دی کله د ملک د بچو تحفظ ته ډیر ضرورت بیا وزیران وګوره عید ملن پاټای ورته کی بچی غوخه په هسپتالونو کې پراته دي دی ته عید ملن پاټای کیږي دا خو محمود غزنوی و چې د یو بوډای د بچی جواب د ټول هندوستان ناغسته و په ځان روټای حرام کړی و چې والله که روټای ترغه و خورم چې د دې کونډې د بچی بدل مې د ټول هندوستان نه نه اغسته دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که ابل شپه ما دا اور ولیدو ما روټای نه ده والله که ترننه مزه راکړه نو عزیزانو عرض داو چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ
د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ. حکومت نشي کولی. کورونو حفاظت په خپله کوئ. وی خوسئ. دکانداران یی هر څوک چې در ترانه نوځي د غل په نظر ورته ګوره، ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چوش. نو د ځان حفاظت په خپله کوئ. د کورونو مخې ته لاره موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ.